السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن زموږ ستاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام 12م درس دی. زموږ ستاسې د 12م درس موضوع به ټیبل وي. موږ تاسې به راسو کمپیوټر کې به ورډ پروګرام را خلاص کړو. نو زموږ ستاسې دلته 12م درس موضوع به ټیبل وي. په ټیبل کې موږ تاسې کولی شو جدول رسم کړو او اړوند تنظیمات یې ترسره کړو. موږ تاسې به راسو لومړی به دلته ټیبل را خلاص کړو. نو له دې ځایه څومره راګانې او کالمونه چې تاسو غواړئ هغه رسمولی سئ. هر څومره اندازه چې مو بس وي هغه ځای باندې به کلیک وکوئ. چې کلیک مو کوئ دا به درته جوړ سي. په جدول کې د هرې خانې ته موږ او تاسې سیل وایو او کومې خانې چې سر پر سر سره یو ځای سوي دي لکه تاسو چې اوس وینئ د ماس انتخاب کې دغه ته کالم وایو او کومې خانې چې یو د بل سره څنګ په څنګ یو ځای سوي و دې ته بیا را وایو موږ او تاسې. نو موږ تاسې دا راځو اوس په خپله خوښه باندې راګانې او کالمونه موږ تاسې جدول ته اضافه کولی سو. څومره چې تاسو خوښه یې هماغسې اضافه کولی سئ. راځو ټیبل ته له دې ځایه کومه اندازه خوښه سوه یا اندازې به سم درته کوله ښه خبره ده که نه و. راځو لاندې انسرټ ټیبل ته انسرټ ټیبل را خلاصوو. کله چې مو انسرټ ټیبل را خلاص کړئ نو موږ ته وایي چې نمبر اف کالم د کالمو شمېره راکړه څو کالمه ته غواړي او نمبر اف را د راګانو شمېره غواړي. نو موږ تاسې راځو دلته شماره ورته ورکوو. هر څو شماره چې تاسو په کار او فرض کړئ زما 9 کالمه په کار دي او راګانې مې ډېرې په کار دي نو 80 راګانې ورته کلیک کوم. اوس چې کله زه اوکې کړم نو ماته به 9 کالمه جوړ کړي او 80 راګانې به راته جوړې سي. اوس کالمونه که موږ تاسې حساب کړو نو کالمونه به 9 دانې او داسې که راګانې حساب کړو نو موږ تاسې ته به 80 راګانې جوړې سوي. همداسې موږ تاسې راځو نور تنظیمات هم ترسره کولی سو. انسرټ ټیبل ته به راسو د راګانو د کالمو شمېر چې مو ورکوئ نو په فیکسډ کالم ویډ کې موږ تاسې کولی سو کالم پراخوالی ورته انتخاب کړو. څو دی فرض کړه زه ورته 0.5 دی. اوس چې کله زه اوکې کړم نو کالم به په همغه اندازه باندې راته جوړ سي. دوهمه برخه کې اوټ فیټ ټو کنټینټس لرو. که چیرې موږ اوټ فیټ ټو کنټینټس ورته انتخاب کړو نو بیا موږ ته جدول دونه جوړیږي څومره چې زموږ د خطا اندازه ده. یعنې که خط ډېرېږي جدول به هم ورسره ډېرېږي، که خط کمیږي جدول به هم کمیږي. اوس که زه چیرې دلته خط لیکم نو د خطه په اندازه به هغه جدول ورسره غټېږي. او دریمه خبره اوټ فیټ ټو وینډو ده. دا بیا د صفحې په اندازه باندې که چیرې یوه خانه یې هم دغه د ورډ پروګرام دغه د ټکسټ یا د خطه ساحه چې دا به ټوله نیولې او که چیرې 10 کالمه یې هم د غونډه ساحه به یې نیولې. فرض کړئ زه راځم د کالمو شمېر ډېر کموم، یو 2 کالمه پرېږدم. اوس به دا 2 کالمه هم ټوله صفحه نیولې. ریممبر ډیمنشنز فار نیو ټیبل که چیرې دا انتخاب یې راتلونکي لپاره هم دلته ستا هر څونه اندازې کالمو ته ورکړي، هر څونه اندازه د راګانو ته ورکړه او دلته دې ورته انتخاب کړل چې په سره کم دې راته جوړ سي. د آینده لپاره چې ته ټیبل ته راځې نو په اتومات شکل سره پر همدغه تنظیماتو باندې ولاړ یي. یعنې اوس چې تا کوم تنظیمات ترسره کړو آینده هر وخت سره ټیبل ته راځې نو پر همدغه تنظیماتو به ولاړ یي. او که چیرې نه انتخاب دا تنظیمات یوازې د اوس لپاره ترسره سو او د بیا لپاره نور نه ترسره کېږي. بله موږ تاسو ته انسرټ ټیبل څخه لاندې ډرا ټیبل لرو. په ډرا ټیبل کې موږ تاسو کولی شو په خپله خوښه سره یو جدول جوړ کړو. موږ تاسو به جدول رسم کړو. اوس په جدول کې په خپله خوښه سره راګانې او کالمونه رسمولی شو. څنګه چې مو خوښ وي نو موږ تاسو هغسې جدول راته جوړولی شو. بله موضوع به زموږ تاسې کانور ټکسټ ټیبل یي. موږ تاسې به راسو یو څه خط به ولیکو. دا خط که پر پښتو لیکي که پر انګلیسي لیکي نو فرق نه کوي. فرض کړئ زه راځم په پښتو باندې یې لیکم. اوس دلته خط لیکم او فاصله ورته ورکوم. نوم لیکم بیا سپیس یا فاصلې بټن وهم بیا د پلار نوم لیکم او بیا فاصلې بټن وهم. فرض کړه بیا تاریخ لیکم. اوس موږ تاسې خط ولیکئ. زه غواړم چې دغه لیکل سوی خط دا په جدول کې راولم. نو موږ تاسې به خط انتخاب کړو او انسرټ ټیب ته به راسو. دلته موږ تاسو ته کانور ټکسټ ټیبل فعاله سوی. موږ تاسې به دا کلیک کړو. کله چې مو کلیک کړئ نو اوس به راسئ تاسې به هغه بټن انتخاب کړئ کومې بټن په واسطه چې تاسو خپل نومونه سره جلا کړي دي. ما فاصله بټن وویلی ده نو له دې بټنو څخه مې ونه ده ویلې د ادر ته راځم. په ادر کې اوس د سپیس یا د فاصلې بټن وهم تر څو پورې کمپیوټر یې وپېژني. اوس کله چې زه اوکې کړم په اتومات شکل سره به ماته دغه نومونه چې دي دا به جدول ته اوښتي او ټیبل په شکل سره به ماته ښودل کېږي. نور تنظیمات چې کوم موږ تاسې وویل دا ټول تنظیمات ترسره کولی شو چې څنګه اندازې ورکړې یا کوم ډول غواړې اندازې ورته ورکړې. او همدارنګه دلته کومو بټنو باندې تا 2 نومه سره جلا کړي دي. پاراګراف دی، ټیپ بټن دی، کامه ده او که یا کومه بله بټن ده. بله بټن چې هر څه بټن و تاسو به ادر انتخاب کړئ او همغه بټن به کلیک کړئ. کله چې مو هغه بټن وویله نو اتومات شکل سره به ستاسو دغه جدول په هغه ترتیب باندې درته جوړ شي. اکسل سپریټډ شیټ. دلته موږ تاسې کولی شو د اکسل پروګرام څخه جدول راواخلو.
نو موږ او تاسې به راسو دا به کلیک کړو. کله چې مو کلیک کړئ د اکسل پروګرام کوم ډول جدول ستاسو خوښ وو کوم ډول تنظیمات ترسره کول نو هماغسې جدول به جوړ کړئ خپل تنظیمات به ترسره کوئ. اوس دا جدول تاسو کولی شئ په ورډ پروګرام کې هم وکاروئ. کله چې مو اکسل پروګرام بند کړئ اتومات شکل سره به هماغه جدول تاسو ته د ورډ پروګرام ته راسي. کویک ټیبل دلته موږ د ټیبل جوړ شوي شکلونه لرو کوم ډول شکلونه چې موږ د ټیبلونو خوښ نو هماغه ډول شکلونو څخه استفاده کولی شئ او هغه شکلونه کارولی شئ. تر پایه پورې کوم شکلونه ستاسو خوښ هماغه شکل کلیک کړئ. کله چې مو شکل کلیک کړئ نو ستاسو په اسانۍ سره کولی شئ په همدغه شکل کې ایډیټ راولئ دا نومونه بدل کړئ پر ځای خپل د خوښې نومونه ور واچوئ تر څو پر دې څخه استفاده وکوئ. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه و تر بیا بل ویډیو مو پر الله سپارم ښې چارې.